داعشي ملیشیا د ملي امنیت په همکاري پر طالب زندانیانو د برید اراده لري. طالبانو په اعلامیه کې د خبرداري ترڅنګ اندېښنه خوده چې داعشي ملیشیا د کابل ادارې د ملي امنیت په همکاري پر طالب زندانیانو د برید اراده لري. اعلامیه کې راغلي د استخباراتي معلوماتو په اساس معلومه کړي چې یاد ډله د سرخیب له زندان د توقيف په بلاک په هغو بنديانو باندې د برید اراده لري چې د دوی اړوند دي. طالبانو همدارس ویلي چې د برید لپاره سرخیب له زندان ته ځانګړي وسلې او مهمات نوښتل شوي او نور لوازم هم په اختیار کې ورکړل شوي دي. یا د ډلې په دې اړه جدي خبرداري ورکړی چې که په زندان کې د دوی اړوند هر بندي ته د چا لخوا زیان ورسید مسؤلیت به د کابل ادارې پر غاړه وي. اعلامیه کې د جلال آباد په زندان برید، د کابل په پوهنتون وروستی برید، د کوثر په تعلیمي کورس ځای برید، په ځینو علماو، کارپوهانو، ژورنالستانو او فعالانو بریدونه د ملي امنیت او داعش ډلې مشترکې دسیسې ګڼل شوي. طالبانو همداراز د خپلو بندیانو د ساتنې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه په ټولو مسؤل او زیدخله جهاتونو غږ کړی چې باید متوجه واوسیږي او څوک پرې نږدې چې خپل شوم پلانونه ترسره کړي.